حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې تاسو په خپل محلو کې کله کې تاسو جماعتونه جوړ کړئ او دا حکم کړو چې د غیر صفائی او دارنګي هغه کې د خوشبو استعمالول اهتمام وکړي. د دې حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګي ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث هم دا معلومه شوه چې په خپل علاقو کې چې په کوم ځای کې ستا کور وي، کلی وي، خلک اوسېږي، هلته جوماتونه جوړول پکار دي، ځکه چې جومات د الله کور دی او د عبادت دپاره به یې جومات جوړول پکار وي چې هلته پکې مسلمانان عبادت کوي، ځکه چې مونځ په جومات کې افضل دی، بهتر دی، او جومات جوړول مسلمانانو نه پکاره لازم دی، پکار دی جومات جوړ کړي. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، تاسو خپلې حلالې پیسې، خپلې حلالې روپۍ دا په جومات کې ولګوئ او حلال رزق چې تا ته الله درکړی ته خو بس هم سبا مړ کېږي، زیبه تا نه به دا دنیا پاتې وي. د دې وجه نه په خپل ژوند کې راولئ او دا خپلې حلالې روپۍ دا په جوماتو ولګوه، جومات پې آباد کا، ځکه سبا به مړې چې مړ شي ستا اولاد بیا ستا پیسې په کومه لاره به لګوي، تا ته معلومات نه کېږي. او د دې وجه نه بهترینه صدقه، بهترین خیرات هغه دی چې ته په خپل ژوند کې په خپل لاس باندې وکړي او به صدقه جاریه وکړي. دا صدقه جاریه ده چې کله مړ شي تا پسې به آخره ثوابونه در روان وي، ځکه تا خپلې پیسې په جومات کې ولګولې، جومات کې چې څومره د قیامته پورې آباد وي، خلک پکې منځونه کوي، تا ته به الله د هغې ثواب در رسوي. ته به مړ وي، ستا نور نیک اعمال به ختم وي، چې کله مړ شي ستا اعمال بند شي، او لیکن صدقه جاریه جاری وي، د هغې ثواب تا پسې رسیږي. نو جومات کې خپلې پیسې ولګوه، جومات جوړ کا چې د مرګ نه بعد تا پسې خیر ثوابونه در رسیږي، ځکه په هغې کې به خلک عبادت کوي، تلاوت به کوي، سبقونه وایي، ترجمې د قرآن به کېږي او خلک به پکې منځونه کوي، تا ته به ثواب د دریاب په شان در روان وي. او بل دا چې تا ته کوم مال الله درکړی دی، دا خپل مال په خپل ژوند کې په د الله په کور ولګوه او شکر دا وباسه چې ستا پیسې په حرامو نه لګېږي، ستا پیسې د الله په کور ولګېدلې. د دې وجه نه بهترین خلک هغه دي، بهترینه مالداران خلک هغه دي چې هغو ته الله مال دولت ورکړی دی او هغوی خپلې پیسې د الله په لار او د الله په کورو په جوړولو باندې لګوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.